سلامونه احترامات ملګرو دا وخت د جرګې زینا لایو یو مشران هم راورسېدل دلته وختي تاسو د نورو ویډیوز کې کتلی چې دلته کریک ډاون وشو چې کوم پندال دلته جوړو ملګرو هغه یو څه هم نشته ده مخامخ چې کوم خیمې وي هغه هم نشته ده بهرحال دلته چې دا کوم ګولې استعمال شوي هغه هم تاسو ته ښکاروم نور هم راځي دا د انسوګیس والا دي که نه دا د انسوګیس والا هغه ګولې دي هغه استعمال شوي دا نورې هم راوړلې دا ملګري چې د نارت وزیرستان ملګري دي دوی دلته موجود ورته مشران راورسېدل خو دا مشران چې کوم د اوس راورسېدل دا موږ ته هم هلته په لاره کې ډېرې غټې ستونزې وې هلته ډېر زیاتې چاپې وې په هغه ځایونو کې هم چېرته چې مشرانو نو لارې بندې وې تر تیزې پورې تر راتلوګه پورې مختلفو لارې بار بار چینج شوې نو دلته په ډېرو ملګرو باندې شیلینګ شوی دا تاسو کتلی شئ ملګري پراته دي دلته نو ډېر حالات ګډوډ وو نو تاسو ته هم خواست کوم د خیبر چې څومره هم مشران ملګري ځوانان دي باید چې دوی ځانونه خامخا راورسوي دا چې کوم تاسو حالات یې ملګرو دغه ځای کې هغه پنډال لګېدلی چې اوس نشته د هغه یې ځان سره وړي دي نو یو ریاست دومره کولی شي چې بس دغه غلاګانې دي دوی به یې کوي دا پوره امنه خلکو دلته ناستو د کام د یووالي دپاره خپل هلې ځلې کولې دا د واشرومز دپاره چې کوم هغه جوړ شوي وو لږ انتظامات څه کېدل نو هغه هم مات کړي دي ملګرو د غریبانو هغه واشرومز دپاره څه طریقه موږ جوړوله د ټوټه د کپړه د رخت ده لرګیو نه دا رقم هغه به جوړېدل مخامخ چې کوم ولاړ ده دا رقم نو دا یې هم مات کړي دي دا هم د پرې خیال لرګي کتلی شئ ملګرو تاسو هغه هم ټوټې وبخښئ ملګرو د نیټورک ستونزه راځي خو موږ سره اوسېږئ دا وختي زه ما ډېر کوشش وکړ چې زه بار بار لایو راشم خو په لایو کې ډېره ستونزه وه ځکه هم چې د نیټورک د مسلې په وجه دوی موږ ته ستونزه جوړوله نیټورک صحیح کار نه کوو یا ویډیو آی تھنک بار بار ریپورټ کېدله په هغه وجه باندې نو ویډیو شیر نه شوله تاسو سره مکمل مشر سړی چې غږ کوي په طریقه کې ورور تمیز نو مشران دلته ناست دي دوی را رسېدلي دي دا چې کوم ملګرو حالات په خپلو سترګو لیدلي هغه هم د سره غږوم او ملګرو دومره ظالمانو چې دوی په دې ټینکونو کې اوبه دي اوبه خو خلک په هر ځای کې د اوبو ډېر خیال ساتي په دې ټینکو کې اوبه وې نو دا اوبه هم خلاصې کړې وې چې دلته ضایع شوي دي دوی په اوبو باندې هم خپل زور وچلو زه پوهېږم په خپله چار ځای نو هلته چې کوم ټینټونه دي هغه هم تاسو ته ښکاروم ورور زمونږ ګران ملي مشر چې ملګري د ټول ځانونه راورسوي چې څنګه هم سهار کېږي باید چې ملګري ټول ځانونه راورسوي خو د مشر د پېښور د پولیسو نه خپلو پښتنو وروڼو نه هم ډېره غټه ګیله کړې وه چې اکثره موږ همیشه دا خبره کړې چې په ولس په نیټورک کې ستونزه راځي خو زه لایف ختموم نه ملګرو موږ سره اوسېږئ دوی بار بار کوشش هڅه کوي چې زمونږ د سیګنل جیم کې نیټورک آف کې خو بیا هم زه خپله طریقه ورسره استعمالوم خو دا چې کوم دلته خیمې وې ملګرو هغه هم سره څه وړي دي څه پاتې دي دلته بسترې موږ پرون ډېرې زیاتې راوړې وې هغه هم وړي دي نو هلته تاسو د ملګرو وضعیت ولیده دلته هم څه پراته دي دوی باندې ډېر غټ شیلینګ کړی و ډېر فایرینګ وشو نو هغه غټ پنډال چې کوم هلته لګېدلی و هغه هم اوس نشته ده اوس ورځم هغه ملګرو سره لږ خبرې اترې کوو چې کوم دلته موجود وو هغوی حالات په خپلو سترګو ولیدل حاجي صمد صاحب هم را رسېدلی ده مرکزي مشران نور هم را ورسېدل دوی چې کله راتلل هم زه سره موجود وم په لاره کې ډېر زیات تکلیفونو سره مخ شولو هر ځای لارې بندې کړې وې
خو په مختلفو لارو باندې دوی هم په دغه توره شپه کې خپل ملګرو ته ځانونه راورسول د مشر د حکم مطابق. نو مشر په خپل وختي یو پوسټ وکړ په هغه کې د پېښور پولیسو نه هم ډېره غټه ګیله کړې وه. دا پولیس دي چې د دوی دپاره په دوی باندې همیشه چې کله هم سخت حالات راغلي دغه ریاستي پالیسیو مطابق راغلي د هغوی په وجه باندې راغلي. نو دغه زموږ پښتنو ځوانانو دغه ننګیالي ځوانانو همیشه د دوی دپاره هم غږ پورته کړی. نن دوی دومره هم نه شرمېدل چې دا امن غوښتونکي دا چې کام یو کوي دا چې د خویندو مندو زموږ ارمانونه دي د دوی د یووالي دپاره راوتلي دي دا د ستونزو د حل دپاره راوتلي په دوی باندې دوی نن کریکډاون وکړه او ملګرو دا ثبوت دي دا شیلینګ شوی ده. نو دومره نورې هم دي پکې چې هغه هلته بل ځای جمع دي مشران دلته موجود دي. کوشش به کوو چې هغه ملګري هم وغږوو چې هلته موجود وو دا ټول دلته موجود وو د دوی وضعیت لږ څه ملګري دي چې هغوی وضعیت اوس هم ټیک نه ښکارېږي نور هم ملګري دلته موجود دي او کوشش به کوو. حاجي صاحب دلته راشئ تاسو هلته لږ ملګري خبره کوي. حاجي صاحب هغه خو تاسو هلته موجود وئ نه مونږ خو مېلمانه به ولي وو که نه اچھا تا مېلمانه به ولي 12 بجې مونږ ته لاړلو ښه و په 3 بجې پکې څخه راغی د لغمان لاله ټلیفون یې ته وکړو نو زه کور کې ویده وم مېلمانه به ښه بیا هغه نه بعد تاسو راغلی نو بیا چې مونږ دا هلته راغی موټر هم خوندي کور کې نه ودرولو بیا مونږ ټول په مشترکات باندې راغلو ځان ورسولو نو چې مونږ راورسېدو واپس مله شاپ نو فرمان نور هغه ټایم هم لایو و فرمان هغه ټایم په خپل هلته موجود و موږ سره هغه لایو مو کتلې. فرمان څه حالت مو ولیدل څنګه پوزیشن مونږ ډېر ملګري وده او ځینې کسان وي خو ځکه چې زمونږ په ډیلي بیس باندې دا روټین و چې خپله پاره به مونږ کوله بس تقریبا 100 او په 100 نه زیات ګاډي راغلل نو مونږ سل ګاډي راغلي او په دې ګاډو کې پولیسو کو ارمي او سیول کپړې خلک ډېر مختلف سیول هم خلک وي نو مونږ ملګرو وایي چې مونږ به ورسره کینو مذاکرات به وکړو څه خبره به وکړو خو هغه چې دوی مطلب راورسېدل نو هغې ډایرکټ په مونږ باندې انسوګیز شروع او نارې وهلې بس ډایرکټ یې په ټینټ باندې چې کومه دوی حمله وکړل او ټینټونه یې وغورځول. اوس ملګري هم بیخي ډېر زیات خراب دي اینما ملګري ځای په ځای پراته دي حالت ډېر سره ګډوډ ښکاري. نو کام ته بیا هم یو ځل خواست کوم چې ځانونه راورسوئ په منظمه طریقه چې څوک هم د کوم ځینه هم سبا راځي هغه د نن راوځي دغه وخت ننګ کول دي د ننګ وخت همدغه ده نو چې دلته اوس زموږ ملګري زیات موجود وای نو بیا به دا حالات نه و خو اوس ملګري چې نو لګو نو دوی سل ګاډي راغلل سل ګاډي نو دومره دي نه که دوی زر ګاډي هم راغلی وای خو دا پنډال کې ملګري لږ زیات وای نو حالانکه شپه وه نیمه شپه وه ملګري وته څه دلته د خیبر ملګرو حجرو ته وتلي وو لکه څنګه چې حاجي صاحب تاسو ته ووې مختلفو حجرو کې وو نو هغه وجه باندې هم دوی خپله هڅه وکړله کوشش یې وکړه خو دا کوشش د دوی ناکام ده ځکه چې پښتانه اوس راپاڅېدلي دي د مشر په امر باندې به انشاءالله نن ورځ تاسو ووینئ دلته به جمجمه وي خلکو. نو ملګرو که څه هم دا ویډیو ډیلیټ شي ځکه چې وختي ما هڅه کوله چې زه لایف مې څه پروګرام راوستی خو هغه بار ډیلیټ کېدله او صرف 3 سکنډه ویډیو چلیدله ډېره ونه چلیدله خو بیا هم تاسو کولی شئ چې په یوټیوب باندې دا ویډیو هلته اویلیبل نو هلته بیا کتلی شئ. بالکل ملګرو زموږ خورکۍ چې کوم میسج کړی دا میسج هم لږ ولولئ پښتنه نظر لاله چې کوم میسج کړی ډېر بهترین آفرین درته وایو. نو ملګرو په خالی په فیسبوک باندې نه کېږي ځانونه به را رسوئ ټیک ټاک به یې را رسوئ سره د بسترو به ځانونه را رسوئ نور څه نه شو ویلی. نو بله خبر دا ده چې د پېښور
د دې پښتنو پولیسو لپاره خو هم زما په خیال چې لږ د شرم مقام ده، ځکه چې د دوی لپاره دغه ځوانان همیشه ولاړ دي او د دغه ځوانانو په وجه باندې تاسو لږ څه ژوند کوئ، د دوی هڅې دي، د دوی محنت ده چې تاسو د دې ریاست هغه ناجایزه پالیسیو نه لږ څه بچ شئ. نو کوشش به کوئ ملګرو چې ځانونه راورسوئ. حالات خو تاسو یې نه چې کوم پنډال دلته پرونه پورې لګېدلی و هغه اوس نشته ده. ولې نشته ده؟ نور څه درته وایم ملګرو، دا دوی دونه ظالمانو چې په اوبو باندې هم زړونه بدېده، دوی خپل هغه وکړه. نو دا ټینکونو کې د ملګرو دپاره دغه اودسونه کوي، مسلمانان یو ملګرو، مسلمانان یو، د اودسو دپاره اوبه وې، هغه خپل مسلمانیت یې هم راباندې سره چې د الله تعالی ته سجده وکړو، هغه دپاره هم دا اوبه دوی دومره ضایع کړې وې چې ملګرو وروسته بندې کړې. خو دا وګوره، دا د پولیسو هغه اوبه هم خلاصې کړې وې چې دا ته هم ختم شي، دا هم ورته پاتې نه شي. نو الفاظ نشته ملګرو را سره چې نور څه ووایم، خو دومره درته وایم چې سبا راوځئ، نن راوځئ، په دې ځای کې چې ملګري موجود وي نو څه کېدلی شي. جرګې ته لږې ورځې پاتې دي او دغه ورځې چې تاسو دلته په ننګ او په غیرت تېرې کوئ نو دې نه غټه خبره بیا بله نشته ده. نو ملګرو دا اپډیټس دي، لږ ساعت کې بعد دوباره تاسو سره لایو راځو د نیکسټ اپډیټ دپاره. او د مختلف علاقو نه ښې غټې قافلې را روانې هم دي، هغه به هم راورسېږي، هغه به هم تاسو سره بیا زه لایو شریک کوم. خو د خیبر چې څومره هم ملګري ځوانان سپین ږیري چې څومره هم دي باید چې د بسترو سره تاسو هم دلته راورسېږئ، او چې څه ملګري مختلفو حجرو ته تللي دي هغوی به زموږ غږ اوري، هغوی به هم ځان راورسوئ. نړۍ مننه ملګرو، یو ځل بیا خواست کوم ویډیو مخته شیر کوئ، چې نور څه نشئ کولی دا یو کار خو وکئ او ویډیو شیر کوئ هم، خو خوند به دلته وکړئ چې دلته زموږ په لکونو ملګري چې سبا نه بله ورځ رارسېږي هغه د نن راورسېږي، نو همدلته بیا شیرینګ کوئ. ډېره مننه، السلام علیکم.